لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نن چونکه د جمعې ورځ ده نو د عام معمول نه هټ کر زمونږه درس چې دی نو هغه عمومي درسي جنرال درسي یو ځای باندې نن به انشاءالله مونږه په هغې مسله باندې او په هغې خرابۍ د معاشرې باندې خبره کوو چې هغه په دې تېره شوې هفته کې حکومت به طور خاص مخې ته کړې وه چې تعلیمي ادارو کې دې په دې باندې خبره وشي او هغه د بدعنواني کرپشن دا یو داسې اصطلاح ده چې مونږ عام طور اورو هر سړی اوري او دا چې کله واورېدلی شي نو عام طور په ذهن کې دا خبره راځي چې کرپشن هغې څه ته وایي چې هغه د دې ملک داسې خلق چې هغې ته مونږ اشرافیه وایو غټ خلق په عهدو باندې ناست خلق په سیاست کې انوال خلق هغه خلق دا کرپشن او بدعنواني کوي د هغوی سره خلقو تړلی دی دا خبره د هغوی سره تړلې ده حالانکه دا ټرم او دا اصطلاح دا بالکل دا ډیره عامه ده اسلام چې مونږ ته کله د ژوند اصول راکوي نو یو غټ اصول د جوابدهۍ احساس راکوي د الله د نبی ارشاد عام مونږ اورو اکثر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته چې تاسو کې هر یو سړی دا ذمہ دار دی سنسه د سره امانت پروت دی سنسه د ذمہ داری شته او د دنه بعد د ذمہ داری په باره کې تپوس کی دا بدعنواني او کرپشن دا د یو عام فرد نواخلا تر د ملک او د معاشرې د ټولو نه د طاقتور فرد پورې دا په هر چا باندې اپلای کیږي دا یوازې دا نه چې سره به غټ خلک کرپشن کوي او مونږ د اخلاص شو عام طور په معاشره کې خپل رویه ته کتل غواړي زما رویه څه ده بدعنواني او کرپشن په اصل کې خرابۍ ته وایي د چا حق ضایع کولو ته وایي د خپل صلاحیت نه ناجایزه فایده اخیستلو ته وایي د خپل طاقت او د خپل اختیار نه ناجایزه فایده اخیستلو ته وایي مونږ او تاسو ګورو مونږ څومره په خپل ځای باندې څومره چې زمونږ وس دی څومره چې زمونږ اختیار دی مونږ څومره کرپشن کوو مونږ څومره بدعنواني کوو مونږ څومره د خپل اختیار نه غلطه فایده حاصلو لکه تاسو نن سبا په سکول کې او تعلیم حاصلوئ تاسو دلته راتلو مقصد دا دی چې تاسو څه نه څه زده کوئ د دې ځای دا وخت دا ستاسو سره امانت دی دا وخت بې ځای استعمالول دا وخت په داسې کار کې استعمالول چې د هغې د زده کړې سره هېڅ تعلق نشته دا ستاسو دپاره په کرپشن کې راځي دغه شان یو سړی یو ماشوم هغه لوی دی هغه له جسماني صلاحیت الله سیوا ورکړی دی دا په طاقت سیوا دی او دی رالګي په کمزورو باندې خپل روب جماوي او د کمزورو نه د هغوی د کمزورۍ نه غلطه فایده اوچتوي او هغوی وهي او هغوی ټکوي او هغوی تنګوي نو دا سړی هم کرپټ دی دا سړی هم کرپشن کوي دغه شان په معاشره کې هر هغه سړی چې هغه د یو کار اهل نه دی او دغه کار ته ځان وړاندې کوي او دا کوشش کوي چې چونکې په دې کې پیسه سیوا ده په دې کې تنخوا شته په دې کې څه میلاویږي اگر چې زه کار کوم او که نه کوم اگر چې زما صلاحیت شته او که نشته که زما اهلیت شته او که نشته خو دغه کار به زه حاصلوم او دغه کار ته ځان وړاندې کوي نو دا سړی هم کرپټ دی د یو سړي کار ورته میلاو دی ذمہ داري ورته اساین ده او د هغې باوجود هغه خپل کار کوي نه که څومره ورته موقع میلاویږي دی د هغې نه ځان پټوي که هر څومره د ده وس دی دی د هغې کار نه شاته کېږي دی په هغې کار کې څه نه څه خرابي راولي نو دا سړی هم کرپټ دی دغه شان مونږ په عام طور په عمومي معاشره کې مونږ چې څومره خپل غیر چاپیره ماحول اینو نو الا ماشاء الله ډېر کم خلق به داسې چې هغه د کرپشن نه
د اخلاقی کرپشن نه، د مالی کرپشن نه، او دغه شان د معاشرتی کرپشن نه، د دې نه به خلاص ډېر کم خلک وي. نو که چېرته مونږ دا غواړو چې زمونږ د دې ملک نه د کرپشن ختم شوی، که چېرته مونږ دا غواړو چې زمونږ لیډرانو، زمونږ مشرانو د بدعنوانۍ نه کولی، نو د هغې شروع به د خپل ځان نه کړو. د ځان نه به کرپشن ختمول غواړي. دغه خلک چې دغه ځای ته ځي دا زما او ستا نه ځي، څه نور څوک خلک نه وي، د دې معاشرې خلک وي. په دې معاشره کې لوی شوي، په دې معاشره کې چلونه یې زده کړي. ما او تا چې څنګه چلونه یې زده کوو، که ما او تا ته دغه اختیار او دغه عهده او دغه ځای میلاو شي، ما او ستا هم دغه حال وي. نو هغوی ته د ګوتې نیولو په ځای او په چا باندې د اعتراض کولو په ځای پکار دا ده چې انسان د خپل مسؤلیت غم وکړي. زمانه به د څه تپوس کېږي، زه به کومه خبره باندې ذمه دار یم او زه به د کومې خبرې جواب ورکوم. دا اهمه خبره ده چې دا مونږ او تاسو زده کړو. د هر یو وخت خپله تقاضا وپېژنو، د هغې وخت کم حالات او کم مطالبې چې زمونږ نه دي هغه سرته رسوو او د هر قسم د خپل صلاحیتونو او د اهلیتونو د ناجایزې فایدې اوچتولو نه ځان بچ کوو. نو انشاءالله وخت به لګي، لږ وخت به لګي، خو معاشره به د کرپشن نه پاک شي. زمونږ دا معاشره ګور چاپېره ګوره، په هر ځای کې دا خبرې شروع دي. د کم نه کم اختیار والا او د زیات نه زیات اختیار والا ټول د خپل اختیار نه، د خپل واک نه ناجایزې فایدې اوچتوي، او دا زمونږ د عامې مشاهدې خبره ده. نو د دې خبرې نه مونږ راوګرځو او دا وپېژنو چې اصل کې کرپشن یوازې دا نه دی چې یو سړي دې په اربا او په کروړو روپۍ وخوړي. که یو سړی 1 روپۍ هم ناجایزه خوري نو دا هم کرپشن دی. دې ته به د دې نه به منع کېدل غواړي، نو هلته به دا نور خبرې ختمېږي. الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق